د پخوانیو پوځیانو په اړه تازه او نوی خبر. څه باندې 15,000 پخوانیو افغان پوځیانو د امریکا کانګرس ته پرانیستی لیک استولی دی. په افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په یو شمیر پوځیان وایي د امریکا کانګرس ته یې په یوه پرانیستي لیک کې په افغانستان او په ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د امریکا کانګرس ته په یوه پرانیستي لیک کې ځینو پخوانیو پوځیانو په افغانستان، ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه لیک کې چې متن ازادي راډیو ته رسېدلی راغلی چې دا لیک په افغانستان کې د څه باندې 15,000 پخوانیو پوځیانو لخوا لیکل شوی، ویل شوي چې دا لیک په افغانستان، ایران او پاکستان کې د څه باندې 50,000 پخوانیو پوځیانو لخوا لیکل شوی او د شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته استول شوی دی. دغو سرتیرو نیوکه کړې چې په تیرو 2 کلونو کې هغه پوځیان چې لږ له خطر سره مخ خوندني هیوادونو ته لیږدول شوي، خو د دوی د ادعا له مخې پخوانیو پوځیانو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغه لیک په یوه برخه کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتل شوي چې د طالبانو له زندانونو څخه د پخوانیو پوځیانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي، څو د پخوانیو پوځیانو له وژلو، نیولو او شکنجه کولو لاس واخلي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.